د محجوبه هروي ابتدایي ښوونځي ودانۍ په 15 جربه ځمکه کې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په شمال کې د ټیکا دفتر مسؤل وایي چې دغه ښوونځی د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په عصري وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی چې لګښت یې د ټیکا دفتر له پراختیایي بودیجې څخه ورکول شوی دی. محجوبه هروي ilköğretim okulu د محجوبه هروي ښوونځی چې 8 ټولګي لري او 2 دورې تدریس پکې ترسره کیږي چې 1500 زده کوونکي پکې زده کړې ترسره کوي چې لږ تر لږه 300,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. له دې سره د بلخ سیمه ییزو چارواکو د ترکیې هیواد له دوامداره مرستو او همکاریو څخه د مننې ترڅنګ یې د هیواد په سوکالۍ کې د پوهنې رول مهم وباله او زیاته کړه چې ترکیه هیواد په وروستیو تیرو کلونو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره په بیلابیلو برخو کې د پام وړ مرستې ترسره کړي دي. این هم یک نشانه دلیل میشه که این روابط ترکیه به امره افغانستان و به امره امارات اسلامی و نیک است و خوب است. دلالت به همه روابط قایم و دائم بودنش هم میکنه و همیشه و ماش دیدیم که و در هر حوادثی که باشه و در هر قضیه که باشه و مردم ترکیه کمکش تعاونش امدادش رسنده. نمنګ د ترکیه هیواد ډیره شکریه ادا کوو چې موږ سره په دغه تعلیمي نصاب کې همکاري او کومک کوي. څنګه چې دوی په معارف کې موږ سره مختلف کومکونه کړي دي، همدغه شان په تحصیلات عالی کې په لوړو زده کړو کې په پوهنتونونو کې ترکیه هیواد موږ سره ډېر کومکونه او همکاري کړې ده. ورته مهال په بلخ کې د ترکیې سرقونسل د افغانستان له ملت او اسلامي امارت سره د خپل هیواد د ژمنو په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې تل هڅه کوي ترڅو د افغانستان د خلکو د ټولنیزو او تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې له دوی سره ودرېږي. د ترکیې جمهوریت دولت تل له افغانانو سره مرسته کړې ده او په راتلونکي کې به هم دغه ډول مرستې ترسره کوي. له بلې خوا د یاد ښوونځي زده کوونکي هم د ښه درسي چاپیریال د رامنځته کېدو په اړه خپل نظر په دې ډول څرګندوي. ما بسیار از ترکیه از کشور ترکیه دفتر تیکا بسیار تشکرمند هستم که با ما مکتب مقبول و زیبا را به ما افتتاح کردن. ما بسیار پیشان خوشحال هستیم. از دفتر تیکا بسیار خوشم هستیم که میز و چوکی را برای ما استاد آوردن، استاد مکتب را استاد جور کردن دیگه، استاد میدان بازی استاد کل چیزش استاد جور کردن دیگه. استاد بسیار خوش هستیم. استاد د یادونې وړ ده چې دغه ښوونځی په 2 دورو کې د څه باندې 1000 هلکانو او نجونو ظرفیت لري چې د زده کوونکو لپاره د غوره زده کړو په موخه هر ډول عصري او پرمختللي زده کړیز تجهیزات او امکانات په پام کې ورته نیول شوي دي.